د ننګرهار امنیه قومندانۍ رهبري له ټولو هټیوالو دکاندارانو پلورونکو غواړي چې اختر کې له پټاکیو پلاستیکي وسلو او د هر هغه توکي پیر او پلور څخه په کلکه ډډه وکړي چې د خلکو د آرام ذهن، عامه نظم او ټولنیز امنیت د ګډوډۍ لامل ګرځي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز وایي یا د موضوع جدي ده او د سرغړونې په صورت کې به له هټیوالو سره قانوني چلند کیږي او هیڅ ډول شکایت به د منلو وړ نه وي. هیڅ چاته هم د دې اجازه نشته چې هغه پټاکۍ چې د هیوادوالو ژوند تهدیدوي، د هغو ته مشکلات جوړوي، هغو ته تشویش جوړوي، د دغو راوړل، د دغو انفجارول، د دغو خرڅول، د دغه پرورل دا په مطلق ډول باندې ټول امنیتي مجاهدین په خپله د مسؤلیت په ساحه کې په همدې مکلف دي چې د همدې پروسې مخه په جدیت سره ونیسي. بلخوا بیا ننګرهار میشتې ارشاد او رفیق د ننګرهار امنیه قومندانۍ دغه اقدام چې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو پیر او پلور یې منع ګرځولی مهم بولي. دوی له والدینو غواړي چې د پلاستیکي وسلو پر ځای د اولادونو ته کتاب، قلم، کتابچه او نور توکي واخلي. او ټول والدینو نه یو هیله کوو، یو درخواست کوو چې خپل ماشومان د تومانچو نه، د ضرري شیونو لکه پټاکی شو، نور داسې تومانچې شو، نور دغسې ضرري شیان دي، دې نه باید ټول ماشومان بچ کړي. دغه تومانچې او دا شیونه چې دي دا ډېر ضرري دي، ځکه دې باندې چې د کنه ماشومان اکثره دغه د جنګ واسطه هغه ورته نه اخلي، پوه شوې، یو بل ورباندې ولي، نو خدای مکه د سترګې ړندېږي، بل ځای مشکل پیدا کېږي. نو دې په ځای باندې چې دا تومانچې او شی نه واخلي، دې په ځای باندې دوی چې د کنه یو ښایسته میله جوړه کړي، یو چکر دې ووهي، تر څو هم د اختر نه خوند والي، هم کوم غم خدای مکه رامنځته نه شي. په ټوله کې ماشومانو ته پلاستیکي وسلو اخیستل نه یوازې د هغوی ژوبلېدو سبب ګرځي، بلکې راتلونکي کې هغوی د جنګ جګړو لور ته هم هڅوي.